یا خوریا دماغه کار به وکړي که نه دی ناوې ته به ووایي ته خو لږ برغولې کړې ده که نه دا لکړې چیلي په شان سترګې وي لږ یا جارو دونه وسمرې مګلې یاره دربو جارو باندې نن خلره دربو جارو پتا تیره ده دنه اکټ مې سم کړی وه شا کې سم لده نو زه خو ورګه دا ماشم تاسو دوه خبرو کوم بیا زه به مې ده که خبر ته ما پرېږده اته وځه که مې پهلی چې به خبرې سره همدلته هغه سترګنې مې ډوکې نه پخه کړه نه هغه عزت پکې زیات وکنه هغه هم ستا په شان عزتدار خلک وزه کې له باندې غریب غلطه وه دا چې پخه خبرې پرېږده ماما ای ته به داسې کار وکړې که نه کسبګر پسې هم ورشې که نه او غټ رجوع وایه که نه هغه په 200 کسان په یو ځای مړېږي که نه او لکه ته به داسې کار وکړې که نه چې میخه والو که نه تیاره غوښه نه خره پکې هلاله دا به د خپله تاوه کار کوي خدای دې اور لګړه کې ته به څوک تیاره خبره نه ما کره غوا ولاړه به راوله ما به پکې هلاله کړو یو پکې داره چیلي پسې هلاله ما خمې مه کوه دا نه دا به رسپې اوس شور کړو په خلکو بیا کړه پوتا به هم د خلاص کړو او دا به بېغمه اسیم به ګېلې مړه د کوره تختې راتختې دې پکې هلاله غمې مه کوه خپې پاړه کېدو شو که خیري دمن بس کار خراب دی شکر دې زما پرې کور کې عمر له عزت دي دا خو ته بې عزت یې اوس پران ته کور کې عزت نشته پرېږده که نه آیا دغه غونډه کړه هم د دې نه پس پرانه عزت مزت دا پرې کور کې دا ګورې کوتک به راوایم ګورې دا ما پسې کوتک منله د تره له کارنامې شروع کړي د پسې کوتک راواله اسې ګورې دا چا نه چې مړی شوي دي که نه تا نه خو مړه ده که نه تا نه مړه ده د بله وکړه که نه دواړه ښه مټیږي وې ولې پوه شوې سترګو کې مایا نشته ولې پښتو نشته خدایم تباه که دا تعالی ښځه جل ثنا شي چپ پنتا دنیا د موزه شرمېږي نه یوه ښځه ته دارې ولاړه ده خبره هیڅ وکړې که نه خلک به مو چې دا څه وایي که نه څه وایي اوس به داسې کار وکړې ځوانه که نه ته به لاړ شې او د پردو قصاب سره به خبره وکړې ورته تیاره غوښه سوچ مې دا وکړو که نه چې د 50,000 روپو غوښه راوړو که نه نو د 2.5 لکو غوښې د میخې نه بچ کېږو دا ټکار چې زه له پکې لرې هم نه راوړم لرې شي ډرم پکې نه هر څه دې په خپل سر دي زه یم خوریا او دې خو موږ پورې نښتې که نه خو که ده وکړه که نه بیا به په دې سترګو پورې کوي خو لا لیدلې نه را ښځه ماماجي یو به خیال کړې که نه په جنګ کې هم خلک راشي ګوره کټ را باندې ماتېږي نه به ماتې نه به ماتې دا واډه هغې هوټل ته نوړی کم چې نه چلېږي هغه مخبره ده په مخبرو کې د ودونه خو نه کوم خدای دې تباه که مه کوه ګوره هغې سره به هوټل روان شي نه هغه خو د بل نه ترکاري راوړي زه خپل خورایي دغه ډوډۍ داسې سپیر هوټل ته نوړم چلته څه نه خبره واوره دره د ښه سلا در هغه هوټل کې وکړه که نه اسیم پکې څوک خوراک نه کوي ستا پرې واده کې پکې خلک خوراک خلک جیبونه ورته کوم کپانم دي ټول ورځ هغې کې خلک میږي جنګي هغې ته څوک ورځي هغې څو ورځي نه یو بل ته ناستې د کومې قصې کوي هغه کار کوي خلک پردې قصې پرېږده ځان چې ټولې دې غوښه ته ځان ورته وایه ورته جمعې ورځ وخت تیار وساته چې سترګې توره وي ما به مګن کې لیلا دا پېښوري بوري دماچه های های سخت کار ډېره ښکلې اوږه شوې ده خو بچې خواري وکړي نو کامري سمي سلام علیکم بخیر هستم یا اچھا سي داسې کې داسې کار دی که نه یم سخت کار اوږه ګرانه وه خو ما کرلې ده خو برابر شوې ده نو زموږ د پښتنو خو دغه کار دی چې کله یو شیز ګران شي بس هغې شي د زور ورکې کړي خو بل یو تپوس مې ده نه کړ دوه خو وکړه مې د هغې کونډې نیټې خو ورکړه دا دې شو که نه تا که ده کله مله پرېږده خو خفه په دې چې د واده به راته وایي او که نه یاره که د واده راته ووایي نو هم به ورځم او که راته ونه وي نو هم به ورځم دا خو ډېر سپک سړی راته کار کوي تپوس به کوو هسې نو تا د زما وړو خو یاد ګوخرې که نه او مړه هغه د 20 کوناټې چې دي هغه له څوک لور ورکوي او ما ته معلوم دی لکه د ملیګانې دانه دانه ویښته پرېښي دي او په خدای باور وکړه د له په ژوند کې تو ښځه ورکوي مستمې ګوزګور وساته خو خبر شو چې اسلمې ما پسې خبرې کوي وایي ځاندل دي څوک ګوخرې مړه د دې شکل ته ګوره ته دا هلک بوډا شوې چې د کارنامه دې ونه کړه د انکو پښتو نور واره برسه چې کم دی نو ما وی ځان کې په قلار کښېنه چانسي راځي څه وایي یاره داسې کار دی که نه چانسي خفه کېږئ مو ګوره تاسو دا اولل لوړل مه کوئ د سمون خبره نه شي کولی تاسو ته پېغور نه راغلي ما ته پته راستوي څوک وړل لوړل کوي تاسو راجي ګوله مونږ ته غوږ کېده وه ما ودې چې تا لرالو که نه که مونږ ګرانې پوه شو ځکه تا له دې خبرې لرالو چې مونږ دې ښه نو بیا خبرې کړو دا یو کار ما له پکې سرای راکړه
تا له به زه رایې درکړم وایا داسې کار به وکړي خو مزېدار تا سره هغه زوړ ټوپک پروت دی او دا کوم دی چې چا له ورکړې ده دقه هلک ووله هغه خو به ولیدم وسلې په دې کې بیا پانسي شته نو زه یې پوهېږم ګوره کلي ونیوې ما ته غوږ په یو انجوی بس کېدې نه ورایي ګوره کله چې ډس پسې ځي نو چاته به وایې نه څوک به بوځي نه نو که بیا دنه څوک خبرېږي تا به بیا چاته ویږي نه یو کار ویلم چې پیسې زه درکړم او کار تاسو وکړئ د دې نه بله خبره کم ده ما خو جوړولې دې خبرې ته زه چانسي چې ژوند یو داسې بله 200 کورونه مار کم دا چې بله بیا ټیک ده زه ګوهري سره سلا کوم او تا ته پرون باندې اطلاع کوم یو کار وکړه تو اوس یو وار نسوار مالې را نن څنګه صحیح درکړه دا خواره سپوره زه ته یو خبره کوم ای د نرګیا کله چې څوک د اجرت پسې ولیږي ما ته غوږ کېږده دی بیا چاته ای نشي ویلې او پیسې به د غني کم راکړي زه به ونه سړی مړ کړمه او دی به ما له پیسې رانکړي بیا خو به له ډماډې بیا ګورې تا نه ډس پورته کوم ما ته وګوره سړیه بس اوس ما له ولې کار ګورې خو زه ګوهر سره سلا کوم انشاءالله تاسو به زغم وکړئ تاسو اطلاع به درکوم ښه او که خیر چې د وګړي اوسو ګرو به بلناله یو څه مالا په بورو یو څه نسوار ډېر ټیک د پوتان دی تپوس دې ورکړو چې دا چې کې د ولي خدایه پاکه دا دې خپل یو ویټامین سي ملاویږي چې ورکړي لکه د مار ویاړ تیاره د سیکل توله ده بس کړي ولې مویه سکل سلام علیکم دا سوال دی واچو خیال کوه ترا دې خبره نه 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 اصل بینو مې ما ته ښکاري زور یو کو نه زور نه کړه مې دماغ کولو مونږ دا کوئی د خېس کولو سوال دی دا اکثر په وروستو زور ما چې واچول ما ته پته ولګېده زه پټ چې نشي لګولې خو مه لګوي بس راځه سره مې خراب وه زکام مې بند دی دا به چې څنګه دغه نسوار خو نه دي دا چې واچې بیا د الله مړ شه سړي هم دا یو به خو ډېر ښکاري سمجي ګوهري خبر کړم پیسې ورکړه زم چې اډوانس د روجو ورکړه او زه غواره ولما به پکې لاله کو کنه ونه تاوان کې ورځم یاره راوله هغه خرانګې وانګې غواړي لاله وا پکې مال لاله تیر کال پکې غوټي دي دسه 200 روپو خو ځان نه دا صرف رقم صحیح ورکا د چرګو چاټینګ هم نه کیږي صحیح ورکا کنه انو رقم روجو آیله ورکوم کنه دا سیانی په ما ورکه اوه دا کار ورنه کانی سره بس زما خیر نو ما خو ته څه پکې غواله لو بتا ویرا ولا ما طرف غواچو راواله پیسې تا راواله انو ټینګه بل یو کار وکړه ماما جی د دې کوډ دی 1122 اور بشي الایډ بانک ته دا باور فری دی 1122 باور کې او یې پیسې برابر او 1000 روپے او هغه ما ورو بیغه ما شخړې یبا د قری وره لمخه تاسو غپ لګوي زلا دا خو چې دل ورکه دا کار نه دا شول کملن ته چې بيزو بخلا اوس په 30000 ځان درو دا اوس بيزو نه دا ګن کړ په ما باندې نه کډبانو نه تر مې دا او دې کتل زه په خپل او دې تخپل رو رید باندې زبان کې در باندې منسکلا او کته مو بخلې ښا یا الله نو مې بخاینو د پیزانو بخا چل بو کې ضرورت چې بیګونه باندې کی 1500 روپے بواله جمال کوټه براوړي اپا کې به واچي او کوم جمال کوټه ملونه شو د شپې پکې شګي واچي چې ګور بیا خلک ډایرک شي نه بس اپا دا څه او واسکټ مې شو واسکټ ته شو هغه اسکر کرا پرې هو دا یمه یوې دلته اره واټه پرې خاورو هغه لټکن تا او کارو کې د چونه وندا کمرم چونه کې ها دا د چونه کې ها ځان له چونه کوله من ستانه کاران یوسه اشم شو بیا پوری ولا پشم شو سکه نوم دې پروتري نه چیرې ولا ما اشم شو بیا غن مسیر او والدي ما هغه خپل کې څه تاسو نشي نه کوم درلا تا خلو کوم د پوهانی نه کم نه بس نو پول شو د خپل کې چونه چا اوله پی ما وی دا خبره به کنه مخامخ جوړه کوم زه خو ما غه د سارو په غزه ته بوزلته واده کاغه مخامخ نه د خور باندې وتاړه او چیچړه خره ملته اسکر پر امراوله به مو ساري هغه باندې خراسه ته به کم پاتې زه ما شکر دې دار
دا خپل حصہ ده دې څنګه وار ګوره جمعې دې ما اوسه بدن نه را دی څوک چې دا کوټې ته پرېم نم کنه دا ما کوټه ده ته کېدان سره په موګیو ته لالته بر سره ولاړې یعنی ورته بکیږي څه خو دا طلاقي سړی وډه مخې سره ودل نیټه ورکړه دا بس وسر ستا سر لډب ډېرې پیټوي دا سر له سره ډب ټاو شو ټاوېږو اچا میدان خالی دی بس یم ګوري ته اوس پرې پټه لګي ته به وینې معلوم داسې طریقې راځي که نه چې تیاره ډولۍ به وله پاتې کوم ما ته طریقې د دې باتې واده خو بس نیټه خو کې خورې نور به پکې ټټکي وي مې تیار دیګونه کوشوي دي تیار دیګونه کوشوي ته ګوره چې دا واده زه نوارو مو که نه مټوې منو دا جینۍ بل چاله ورکړې وه او زه به په هغه خلک دې پیسې 2.5 لکه روپۍ دا وینه خوړلي راپېدلې کم نه ستا ایټریس وي خو اوسه پورې غوښتړې وه جبې شوه نوره ژبې او پسې رووټه وې نه کړه هغه دین دا پلاله سر کولی شي هغه راغله 10,000 روپۍ پکې ورسره واده کې مو منلې بېسوزه بنیادي بلکې بلکې کله شنکوف بلکې توپه خیر خان چاچی څنګه یو خبره ته کوم مردکیه ډېر غلط کار دی وکړو دا ولې ګورم تا ته ما وایي چې دا لور دې زما په جوړې کې واچوه د دې واره دپاره نو ډېر غلط کار دی وکړو چې تا اوس د واده نه ټم کېښوده څه وی غلط کار دی وکړو وایي ته اورېدلي نه په اسلام کې هم دا وایي چې د جینۍ راځئ زموږ ستا پکې څه کار دی یو خبره ته کومه چې جینۍ راځئ نو تپوس چې موږ هم لږ کړی دی که نه زما واره به ګورې ژوندی تېر کړي هماغه ستا هغه وارو ما ته معلوم دی تثبیت دی نو پکې څه نشته نو یو خبره ته کوم بیا به ما پسې کور ته نه راځې چې ما دې په لار کې ده وي یا زه وویلم یا ما تاسو مسله پېښه کړه ستا وارو په دې نیټه کې ناست هغه ما ته وایي زه سره پکې پیسې هم منمه نو دغه غږ د اوس بله شته ته غم مه کوه خو دا نیټه واپس کړه دا نسي واپس کېدی دا د پښتو خبره مردکیه چې ته مې ووایي دا نیټه واپس کړه بیا واپس کړه نو ته پښتون یم دا پښتو یو ژبه وي ما ژبه کړې ده مړه سم شه ګینې سم شه ګینې په ایمان چې دا پښتو در په کونټې ماتوم هلکه ګورې ما ته مه زه به خوښه به همداسې کار دی سبا به درپسې ست نه درځمه او واده به راځې ست ته خو راځي خو پانسي کوم دي زمره لاس دې خلاص او پښې دې تېره دا څه ګورې دونه شاندیر دي خبرو کې وګوره بچه الټه به دې کوم الټه دا ګوهر را السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې خیر ټیک ټاک داسې کار مو سره خبرو ښه پنځه ملي کور دي دوه نیم به دي شي دوه نیم به زما راغی تره د لور شي او دې ته ووایه چې هلته کې خو بسته خوله چلوه نو هله به کور به دې جوړېږي او که نه ته اوس هلته ربونو لګې نو هغه خو هغې پسې غونډه فخر کوي السلام علیکم السلام علیکم کینه تم خرچ خوشاله وخت کې راغلی الګا مرد کیا خبر شي مشلول دی ورکړی دا او کنه دا می جعفری دا ورکا کنه نو خدای تعالی ظالم دا زما د دوی نه خین انسان کم ځای کې وو ها دا تاسو دغه کارم پښتون نه کارم ویم پښتون نه تا کار دی خو هم دا څه کار دی ته اوس راغی کنه مخکې چلته تللی وي مخکې هم ته پوس نه کلار کینه دا نه دا چرمخ کې ما و پسې دونه منډه تړي ما و ته زوبر دونه کالیز مکه ماته نه در کوم نه او دی لوري دماغه وخت بس به په خوخه کې سنې کې نو طالب څنګه درکړاو نو بس هغه هغه وخت اخر زړه دی کنه هغه سره څه کې او اخر زړه دی کنه چې ته رسیدو ډامې کتلې و بس هغه پړه کې پروت او بس هغه خوښ شي هغه ولا ګډ وټ کړ دا د خدای ته به برباد کی په ګوان کې زما د زوم د خې انسان لوشتای نه حق نه چې هغه دې راکړې و یو پینځه ملزمه کوم مې لیکلې و یو شپک تولو مې کالي درکړو یو پینځه لکه مې نقد درکړو نه نه ته استاد ډیر خسړې دی یاره زموږ پر جمعات کې امام نشته کنه نو کور خوخې نو ری ولې زموږ جمعات کې مطلب دار امامت ورته چې ګوره انسان نه ولې زموږ بد ما شادو د امامته چل نو ورځي ولا خنو لکه خې انسان دي پینځه وخت مونږ د 10 کيو نه نو ولا موږ پنځه ولا وخت نه کو ما وته سوچ جنې تاسو وي زماغه خوخته په دې نه مخه پکې ګرځي راته څه کوي زما خوخته وي دې څه دل کې راخ ہوتی ہے اوس نه دې کې تتل راتلی شي او نه پکې زرات شي بالکل او دی وی خې انسان دی خو واخد محبت داس ظالم شیر چې کم زړه کې ورننوزي بیا دې ته نه ګوري چې باد دې کو باران دې کو برداشت او خان دې کو غریب دې بالکل هغه خان او غریب او آیا ارصد نه ګوري بس کنه ظالم ايش ډیر ظالم شیر ته څه ګوره زما دا غدوم خو یو دومره غاخته دې وخت ملک صاحب کوم خلکو چې محبت کړی دی کنه اپ بوجو کې بندي او بیا به غشین بغاړه ویني یا په پټو کې پراتی پرتا دې بس او هغه پر خادو شیرینه الله دې وکړي خدای ولا ته ولا جواب نسب
بس میاره اوس خیری مته نشم بالکل، کولی هغوی بس پته لري چې ولې ځان مړ کړ صحیح اوس خبره. هغه عشق نشته اوس وړ تالي چې هغه کې خشتا لوګانه غوښه پرته وي بالکل. او خوري وسره تک سپینې تنور دوه روټۍ پرتې او د شوملو وسره ګیلاس اوس دا عشق دی دلته څه دی پلار ته وګوره هغه خو ته سوري والی دی خو دا ډېر هوښیار دی هغه خو ګره خو غوښه وکړه شته که نه نو زه په خېټه به مړی یاره ما هم دا سوچ وکړ چې دا چې موږ سره سور مو ته خبرې پرېږدې د مطلب خبرې لراشي ها مطلب دا دی ما د خبره سټ کړ چې ازغمونه کې لالا ګستره وسه سکی خیر دی ماشومې سره کنه ځکه چې کونډه را دعا براته کوي اے مال جی اسم نګرو داجی کول چاته ونه خبردار مال جعفری ارسک یلا دی غلری خدای دې دې خو نه پاڅه ما خو ګوهر ته په خپله نه ویلې په خپله راته وایي چې زه ورسره نو بس داسې ټیک شو کنه چې تاسو دونه پورې زه خدای والم چې زوی تی راځه دوی باندې ځان له مستقبل راځه دا زه خو بڑا قوزه احساس پیسې مې په کاري څنګه سترګې بدلې کړې ما بدل کړی پټه څه کړه خانو دا ام زماره تر لور دو زما خور ده ها کوپا دیکھو دی وسره وکړه کنه خدای کو چې کړه راته په سر کې هغه دې خو خورم به طلاق کړو خدانیت تیری ان شاء الله میاش پرانه زیات میاش پرانه زیات نه اعلان اے د مستو کټوي مشرانو سره په ادب باندې خبره کوه که پیسې میسې پکاري چې باندې لپاره د دل کم بس درنجو کانه استا پیسې ته ضرورت نشته اوزه هاي 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 د میخي لکه ته تاسو ګورې یاره لالا به همداسې کار دی دا ماشومه نه پیږي ماشومانه ته دې په پښتو سالي او د سره په پښتو په داتري نه کنه زه نه لالم سلام علیکم ډیره مهرباني ځه د شوتل پښکې لالم نه اوزه سوده خدای دې باسه اځه پښین خدي بیکا دې نستا سړیا ګوهر جانا شکر وباسه چې د جنین نه ګام واغشتو او طلاق ته په غاړه کړل او ام سونه بدتمیز و نه ستا خاطر کو نه زما خاطر کو ما وته سونه کالیز مکه سونه لالش مولا ورکو او هغه دالبي چې یادي په خولي کې چې صدریا بغ شپولې نیولې رغه چنه او دې خورچا چې دارانیا مېړه مال کم ځای کې راغی خو یو خبره مې یا ساته دا کوم جنې چې دا مار تر لور ده دا څه په اسانه برانه کور آباد نکی ذلیل کوم مې ده ښا او ګوهر جان ته خپل ته کتلو دومره منافق انسانو کنه زما ګاونډي وو او زما ګاونډي اړو خیال نو کنه او دیلو ته خیال ګل جبه راخته او ما سپینګری پته لګیا شو او ته لګیره ما زه خپل ویلو کومه مال قار راغی زه ته پورې ختمه ورکاوه زه چې راځم